تاسو له اس بي اس پختو سره یاست. رحماني صاحب ډیره زیات مننه چې د مرکې لپاره مو فرصت راکړ. رحماني صاحب د خبرګولي اتمه چې د می له 9 سره برابر ده د پښتو ژبې د ملي ورځې په نوم نومول شوی. په پیل کې قدرت وایي چې د غورز څومره ارزښت لري او ولې باید ونلمنځل شي. ډیره زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو او د اس بي اس رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. ژبه نه یوازې چې د افهام او تفهیم اغیزناکه وسیله ده، بلکې د انساني هویت یا د بشري ټولنو او د ملتونو د هویت په نامه باندې هم یادېږي، ځکه چې ژبه د ژوندیو ملتونو د مهذبو او متمدنو ملتونو ځانګړنه ده او په یو ملي ارزښت کې د یوې ټولنې تیر حال او راتلونکی خوندي کوي. په دې معنی چې ټول هغه ملتونه چې ژبه لري په حقیقت کې ژوند لري او راتلونکی لري او موږ د ژوندیو ملتونو په سترګه ورته کتلای شو. پښتو هم د نړۍ یو له ژوندیو او دغه سه ژبه ده چې میلیونونه پښتانه یې د نړۍ په بیلابېلو برخو کې وایي او د نړۍ په هر ګوټ کې چې پښتانه موجود دي په حقیقت کې په هغه خاوره کې پښتو هم موجوده ده، ځکه چې خایدا یوازینۍ ژبه یې چې هم یو ژبه ده او هم یو کلتوري یا فرهنګي مشخصه ده یا یو قانون هم دی. او المنځنه په دې مهمه ده چې په اوسنۍ بوخته نړۍ کې چې خلک خصوصا د پښتو ژبې ویونکي په خپل چارو کارو او بوختیاو باندې بوختي، نو ډیر ځله دغه سکیږي چې ژبه هېریږي او ژبه ته په غیر مستقیم ډول کار کیږي. نو که چیرته ژبه هېره شي، پام ورته ونه شي، په حقیقت کې د ژبې د پرمختګ بهیر او کچه هم لا پام لويږي. نو په دې اساس باندې د پښتو ژبې ملي ورځ د همدغه سیو مخې او انګیزې لپاره رامنځته شوې ده، ترڅو ټول پښتانه خپل ژبې ته د یو معنوي ارزښت په توګه قایل شي او هغه حق چې ژبه په خپل ویونکو لري باید د کال په دغه ورځ یو ځل بیا له ژبې سره خپل ژمنه نوي شي، تازه شي او د ژبې هغه حق ته پام واړول شي چې په اوسنۍ پرمختللې زمانه کې او د ټکنالوژیکو پرمختګونو په لړ کې پښتو ژبه په ټوله نړۍ کې په خپل ویونکو باندې لري. ډیر زیات مننه رحماني صاحب. قدرت وایي چې پښتو ژبې د تاریخ په اوږدو کې کوم مهم پړاوونه تیر کړي او دا ژبه څومره لرغونې ده؟ هر ژبه د خپل تاریخي تحول او مخینه په لړ کې دوه بڼې لري، چې یو د ژبې شفاهي بڼه ده او بل مکتوبي یا لیکنۍ بڼه ده. او د ژبې شفاهي تاریخ تر لیکنی تاریخ یا مکتوبي تاریخ ډیر لرغونی او پخوانی دی. او د ژبو د تاریخ په دې لړ کې پښتو هم یو لرغونو ژبو څخه حسابېږي، چې د هند اروپایي ژبو په لړ کې بیا د آریایي ختیځې څانګې و دغه سه ژوندۍ ژبه ده چې تر ننه پورې پاتې شوې ده او په متروکو ژبو کې ناراضي. او دې ژبې په یو حساب باندې د قبل المیلاد تاریخ سره تړاو درلودلای دی او لبل اړخه د معاصرو ژبو په مقایسوي هغه محور کې کوکتل شي ډیر دغه سي لغتونه پکې پاتې دي چې د لرغونو آریایانو له زمانې څخه را پاتې دي او دغه سي زمانو د فرهنګي ځانګړنو استازولي کوي چې د پښتو ژبې لرغونتیا پکې ثابتول شي. حتی د ساکانو له تاریخ او زمانه او پادشاهي سره ډیر کلتوري دودونه ورخونه او ځنې کلمې چې تر اوسه هم پکې کاریږي موجود دي او کارول شوی دي. نو د تحول او پړاوونو لړ خيو د پښتو ژبې شفاهي تاریخ دی چې دا هم زرګونو کلونو تر رسیدي. نو د بیلګې لپاره موږ په پښتو لنډیو باندې حساب کولای شو، ځکه چې ډېر لرغونې لنډۍ دغه سدي چې د پخوانیو آریایانو دود دستور او رواجونه او ژوند پکې انځور شوی دی، یا هم دغه سه په ځنو سروکو او همداسې لنډیو کې د ډیرو تاریخي پیښو انعکاس موندل شو چې دا د زرګونو کالو پخوانی خبره ده او د لرغونې ژبې په تاریخ کې ثبتېږي. او بل هم د پښتو ژبې د لیکنی تاریخ یا د لیکنۍ باندې دوره ده چې دا معمولا تر 1909 قمري کال پورې رسیدي او لومړی ځل د امیر کروړ شعر
د یوې تاریخي ویاړنې په توګه موږ ته لاسته راغلی دی چې په دې حساب باندې هم تقریبا تر 1500-1400 پیړیو پورې رسیږي او د تاریخ په اوږدو کې د ادبیاتو د تاریخ لاړخه که ورته وګورو کلاسیک او منځنۍ او معاصره دوره وهلې ده. بیا بېلابېل پړاوونه پکې دي، خو دا چې د ادب تاریخ او د ژبې تاریخ سره بیل دي، نو په دې اساس باندې موږ د پښتو ژبې تاریخ د پښتو ادب تاریخ سره نشو مقایسه کولای، ولې د ادب تاریخ بیا هم د ژبې د تاریخ یو مکتوبي او غوره بیلګه ده. نو په دغه اساس یا په دغه صفاتونو او ځانګړنو کې بیا تر ډیره پورې د ژبو په شفاهي پانګه باندې حساب کیږي او پښتو ژبه هم یو له هغو ژبو څخه ده چې ډیره لرغونې او خورا غني ولسی پانګه یا فولکلوریکه پانګه لري، او کچیرته څېړنه ور باندې وشي نو پښتو ژبه د نړۍ له مهمو او په ولسی ادبیاتو د غني ژبو څخه حسابيږي. کراسو دې ته چې د پښتو ژبې په پرمختګ کې د پخوانیو لوی لیکوالو او شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، رحمان بابا او نورو رول څنګه ارزوي؟ پخوانی شاعران د ژبې او ادب مشالونه دي او د پښتو ژبې کلاسیکه دوره چې خوشحال بابا او رحمان بابا یې غوره استازي بلل کیږي، دا هم د پښتو ژبې او ادب د کلاسیکي دورې لا هغه طلایی دورو څخه ګڼل کیږي چې اغیزې پر اوسنی یا معاصر ادب هم په پراخه کچه خپور دی، او دغه شاعران تقریبا 4 پیړۍ وروسته هم زموږ د ټولنې لپاره لارښودونکي او استازي دي، یا تر ډیره پورې د هغوی خبرې نن هم زموږ په ټولنه کې د تطبیق وړ دي. دا چې خبره د ژبې ده، نو موږ له ژبې سره د دوی پر چلند باندې خبرې وکړو. دوی لومړي کسان دي چې پښتو نثر یې له مسجع او متکلفې بڼې راایستلی دی، او خصوصا خوشحال خټک چې هم یې په نظم او هم په نثر کې ځان د یو اتل او د پښتو ژبې د ستایونکي لیکوال او شخصیت په توګه ثابت کړی دی. دوی په ژبه کې هغه بیلګې وړاندې کړي چې تر دوی پخوانیو خلکو نه وي کړي، یا کېدای شي موږ د دوی نوښتونه ورته وایو. خصوصا یوه ژبه چې پرمختګ کوي په نظم او نثر دواړو کې کوي. په دغه دوره کې خوشحال خان خټک هم د نظم او هم د نثر او هم حتی د علم او فکر په برخه کې ځینې دغسې آثار او افکار ولیکل چې د هغه مهال په نورو سیالو ژبو کې نظیر نه و. د بیلګې په ډول کېدای شي دستارنامه یاد کړم چې د هغه وخت د منیجمنت یا ادارې یا د مشرۍ او رهبرۍ تر ټولو غوره کتاب دی، او خوشحال خان د خپل علم او پوهې او مشرۍ په رڼا کې د یو رهبر او مشر لپاره 10 خصلتونه او 10 هنرونه وړاندې کړي دي. همدغسې د رحمان بابا شاعري سلیس او روان او دغه شاعري ده چې ژبه او جوړښتونه او حتی ګرامري ترکیبونه او اړخونه یې له اوسنۍ ژبې سره هم اړخ لګوي. له دې پرته بیا دا خو دواړه د سرلاري دي د سبکونو. خوشحال بابا خپل ادبي مکتب لري او رحمان بابا خپل مکتب لري. دوی په د مکتب ایجادونکي وو، او یو په حماسي او رزمي ډګر کې او بل هم په عرفاني او تصوفي برخه کې. نو د دوی پیروانو په ترتیب سره کتابونه ولیکل، حتی د خوشحال خان د کورنۍ کتابونه که سړی وارزوي یعنی جلا بحثونه ور باندې کېدای شي. نو په دې اساس باندې د دې دورې شاعرانو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړي دي، هم یې ژبه اسانه کړې ده او هم یې د ژباړې په برخه کې، یعنی د خوشحال خپل او د خوشحال کورنۍ د پښتو ژباړې په برخه کې له نورو مطرح ژبو چې په هغه وخت کې په ځانګړي ډول عربي وه، ډیر اثار خپل ژبې ته راوژباړل، او په دې ډول یې د ژبې په پرمختګ کې په خپل زمانہ کې بساري کار کړی دی. استاد تاسو په ان اوس مهال پښتو ژبه په کوم وضعیت کې ده؟ د پښتو ژبې اوسنی وضعیت له څو اړخونو متفاوت دی. یو دا چې خپل په افغانستان کې جنگونو ستونزو کړهونو افغانان په ځانګړي ډول پښتانه کډوالۍ مهاجرتونو ته اړ کړل. دوی د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته خپاره شول. یوه برخه د زده کړو تعلیم لپاره لاړه، مهارتونه حاصل کړل، ژبې زده کړې او ژباړې وکړې، او له بل اړخه خپل په پاکستان او افغانستان کې پښتانه هم په سیاسي لحاظ او هم په شعوري لحاظ او هم په فکری لحاظ
په دې اند فکر کې هم لا پخوا نه و هم شول چې ژبه د پښتنو د هویت او شخصیت دی او کوم ملتونه چې کله خپل ژبه ته کار کوي او ژبه ولري په حقیقت کې ژوندۍ ملتونه دي. نو په دې اساس باندې پښتو ژبه د ښوونځیو د پوهنتون د زده کړې د سیاست او حکومت ژبه ده. نو په دې اساس باندې اوسنۍ وضعیت یې تر ډیره پورې ښه دی. او بل مهمه خبر ده چې متاسفانه اوس هم په افغانستان کې یعنی کې د شدیر شاید 40% خلک لوستي وي او اکثریت نالوستي دي او د ژبې په پرمختګ کې بیا دا معقوله موږ یو ډول نشو تطبیقولای چې ګنې یوازې لوستي دي د ژبې په پرمختګ او ساتنه کې ونډه واخلي. ډیر ځله دغه کسان دي چې د لوړې کچې لوستي خلک تعلیم کړي خلک د ژبې لپاره په هغه کچه چې حق دی ور باندې خدمت نه کوي. حتی ډیرو پخوانیو پښتنو شاهانو خپل ژبه هېره کړې و په دری ژبه باندې خبرې کول. اما عام ولس عام خلک لکه مخکې چې ما خبره وکړه څنګه چې پښتو ته د ژبې په سترګه ګوري د ځانګړي قانون او دستور په سترګه هم ورته ګوري. نو په دې اساس باندې هم خپل ژبه ساتلې کار ورته کړی او مهمه خبره ده چې ننګ ور باندې کړی دی. نو په دې اساس باندې چې د سیمې د نورو ژبو سره پښتو ژبه مقایسه کړو اوس مهال ډیره ښه ده ځکه خبرندوی ټولنې زیاتې شوي انتشارات ور باندې کیږي سیمایي او نړیوال رسنۍ ور باندې موجود دي چې خایخه بیلګه خپل د غستاس رادیو چې په استرالیا کې بيخي په یو بل برازم یا لوی وچه کې پښتو خبرونه وړاندې کوي او هلته میشتو پښتنو پښتو ژبه ته د دوی په ژبه مواد وړاندې کوي. دا سي په اروپا او امریکا او عربي هیوادونو کې هم غني رسنۍ شته چې د یوه برخې لپاره پښتو خپل خبرنیزه ژبه غوړه کړې ده. استاد کراسو دې مسلې ته چې تر اوسه د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره څومره عملی کار شوی دی آیا دا هڅې بسنه کوي او د ترڅنګ دا هم راته وایي چې په دې برخه کې د حکومتونو فرهنګي بنسټونو او لیکوالو ونډه تاسو څنګه ارزوي؟ هر ژبه لپاره خدمت او چوپړ تش په خبرو باندې نه کیږي ترڅو چې عملی اقدامات او هڅې تر سره نشي د ژبې د ژوندۍ پاتې کېدو سیالي او غوړېدو سلنه راکمیږي. تر کومه چې په دې تړاو د پښتو ژبې د پرمختګ او عملی کار موضوع مطرح ده موږ په دوه برخو کې وشل شو چې یو رسمي یا حکومتي کارونه هڅې دي او بل هم شخصي او انفرادي کارونه دي. په رسمي یا حکومتي چوکاټ کې لانی کمرغه د پښتو ژبې اوسنۍ وضعیت او ورته عملی کار ډیر ښه دی. په دې چې په افغانستان کې شاوخوا 40 او همدغه سپلسګونو خصوصي پوهنتونونه موجود دي. په دې کې په اکثریت پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو په چوکاټ کې همدغه څه د ښوونې او روزنې پوهنځیو په چوکاټ کې د پښتو څانګې یا ډپارټمنټونه موجود دي او لنی کمرغه په کابل او ننګرهار کې خو د ډاکټرا تر کچې او په ګڼو نورو پوهنتونونو کې بیا د ماسترۍ د کچې علمي برنامه هم لري چې دا یو اکیډمیک پرمختګ دی. او ژبه په اساسي او مسلکي ډول زده کیږي. همدغه سي په کوزه پښتونخوا کې هم په کوټه یا بلوچستان همدغه سي پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا په ګڼو پوهنتونونو کې د پښتو ژبې د لیسانس ماسترۍ او ډاکټرا برنامه موجود دي چې دا یو ښه پرمختګ دی. په ځینو خصوصي پوهنتونونو کې هم د برخې ته پام شوی دی. په خصوصي برخه کې همدا اوس غاڼې د خبرندوی ټولنې یا خبرندوی نشراتي مرکزونه موجود دي چې دوی په داوطلب ډول د لیکوالو او ژباړونکو کتابونه خبروي او وخت نا وخت د دوی هڅو ته په کتابي بڼه انعکاس ورکوي. دوی د مخکتنې او غونډې جوړوي د کارکتنې ناست تر سره کیږي. همدغه سي ادبي بهیرونه هر ونه یو ناست لري او خامخا په یو میاشت کې یو موضوع د ژبې په تړاو رامنځته کیږي چې دا هیله ورکوي انسان ته. اما بیا هم بسنه ځکه نه کوي چې د نورو ژبو پرتله موږ لا هم زیات کار ته اړتیا لرو خصوصا په عملی برخه کې ترڅو په یو برخه کې نالوستي پښتانه لوستي شي او لا بل اړخ بیا اکیډمیک او علمي سیالي د سیمې د ژبو په کچه مطرح شي او مخته لاړ شي.
استاد پښتو ژبه اوس له کومو مهمو ستونزو سره مخ ده او څه فکر کوئ چې د نوې ټکنالوژي او ډیجیټل نړۍ په دوره کې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره کوم فرصتونه شته؟ لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه اوس د ساينس او ټکنالوژي زمانہ ده، خصوصا په ټکنالوژیک پرمختګ کې ژبه باید د دې سیاله شي چې انلاین شي، پر لیک شي او ډیجیټل شي، ترڅو وګړي له کتاب پرته هم ژبه د انټرنیټ په څپو کې پیدا کړي. په دې برخه کې څه کارونه شوي دي، هم بلابل ویب سایټونه او هم انلاین خبرونه موجود دي او د غنو کورنۍ او نړیوالو رسنیو دغه ډیجیټل برخه ته پام کړی دی او لبل اړخه ستونزې هم موجود دي، ځکه هم دا اوس تاسو په هیګه چې د مصنوعي ځیرکتیا زمانہ ده او ټول ژبه باید د مصنوعي ځیرکتیا په فارمټونو کې او د ژبه په قاموسونو او پانګو کې شامل شي. په پښتو ژبه کې په دې برخه کې په رسمي کچه لا بده مرغه ډیر څه نه دي شوي، اما په انفرادي ډول بیا هم پښتو ژبه لیکوالو، څېړونکو، شاعرانو هڅه کړې ده حتی په د غږونو د ثبت په برخه کې، د کلمو د راټولونې په برخه کې، د لهجوي قاموسونو په برخه کې هڅه او کارونه شوي دي، هم دا ډیجیټل شوي نه دي، ترڅو ژبه د ټکنالوژي او د موبایل او د فارمټونو ژبه شي، یا په بل اصطلاح پښتو ژبه په سکرین راشي او خلک استفاده ورنه وکړي. او بل اړخ بیا هم نورو وګړو ته د نړۍ خصوصا غیر پښتنو ته د پښتو ژبې د زده کړې مواد ترڅو د وکولای شي ژبه په اساسي او قانوني ډول زده کړي. تاسو په اوس وخت کې د پښتو ژبې د بډاینې او معیاري کېدو لپاره کوم عملی ګامونه اړین دي؟ تاسو دوه خبرې مطرح کړي، یو معیاري کېدنه او بل بډاینه ده. لبده مرغه چې پښتو ژبه هم د اوس هم په ځنو لهجوي توپیرونو کې راخېل ده او د هر لهجې ویونکی فکر کوي چې د لهجه معیار ته نږدې ده او کله کله د متاسفانه چې منطقوي سیمایي او قومي ستونزې هم را پیدا کړې دي او د معیار لپاره او د معیار ځانګړنو ته په پام سره په جمعي یا ټولیز ډول ډیر کار نه دی شوی. لومړی خو دا چې د ژبې د معیاري کولو لپاره مسؤلیت چا دی. یو تر ټولو مهم مرکز په افغانستان کې او همدغه پښتونخوا کې د علوم اکاډمي ده چې دوی باید هم د لپاره کار وکړي، ځکه دوی کوم تدریس نه لري، د ښوونې او روزنې برخه نشته. دوی اصلي مسؤلیت هم دا دی چې د ژبې د بډاینې معیاري کېدو لپاره کانفرنسونه او سیمینارونه غونډې جوړ کړي او روزنه ورکړي. بل اړخ د بډاینې دی چې بډاینه بیا یوازې هم په تخلیق او تحقیق باندې نه کیږي، یو بل مهم اړخ ژباړه ده چې په دې برخه کې هم د ژباړې مرکزونه رامنځته شوي دي. په کومه اداره کې چې زه کار کوم یا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې کې یو ریاست دی څېړنې، تالیف او ژباړې په نامه موجود دی چې په دې کې د پوهنتونونو ګڼ استادان ژباړې کوي، تالیف کوي او تحقیق کوي چې دا لنې کمرغه د ژبې په بډاینه کې لوی کار دی او دلته هر اونۍ د لسګونو استادانو د څېړنو، د تالیف او د ژباړو تحقیقي آثار دي چې بیا ته په ځانګړي ډیټابیس کې خوندي کیږي. دا یو نیک کار دی. اما بل په حکومتي کچه باید هغه کمیسیونونه او ادارې وي چې د نوو کتابونو د غوراوي او د ژباړې لپاره د غوړه کولو یا پر ځینو مسایلو د تحقیق لپاره کار وکړي. خو دا هغه وخت دی چې هم سیاسي ملاتړ موجود وي او هم مالی او اقتصادي، ځکه چې اوسنی لیکوال او څېړونکي متاسفانه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. یعنی یو لیکوال نشي کولای چې د خپل د مسلک لاره د ژوند اړتیاوې هم پوره کړي. که چیرته دا برخه تامین شي دا به ډیر لوی کار. یو بل هغه عالمان او پوهان چې د شفاهي ژبې سره سروکار لري ولې لیکنه او تحقیق نه کوي، مکتوبي ژبې ته ارزښت نه ورکوي، د دوی مسؤلیت دی چې باید لږ تر لږه دا خپل پوهه، افکار او نظریات په کتابي بڼه هم خوندي کړي. که چیرته دوی د لیکوالۍ مهارت نه لري کېدای شي له خپلو شاګردانو او همکارانو ګټه واخلي او د هغوی په مرسته باندې د خپل نظریات په کتابي بڼه خوندي کړي. او بل همدغسې ډیجیټل پانګه په ویب سایټونو کې پر آنلاین کې دوی لوی وړې مقالې او کتابونه خپاره شي چې دا به هم په بډاینه کې یو لوی ګام وي. اما تر ټولو مهم دا دی چې دا هر څه باید د معیاري ژبې له دریسې تر سره شي ترڅو ټولو ته د پوهاوي وړ وي او هم د پوهېدو کچه او دایره ډیره
ورسره پراخه شي. استاد کدی ټکی تراسو چې د پښتو ادب راتلونکي څنګه ارزوي؟ د پښتو ادب راتلونکی له دوه اړخونو ارزولی شو. یو دا چې چیرته په طبیعي ډول رواني، یعنی یوازې خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړو او د ورځني ژوند سره موازي حرکت وکړو، په دې کې بیا ډیره هیله‌مندي نشته. اما که چیرته د ادب لپاره د یوې مثبت او سالمې سیالۍ له نظره وګورو، خپلې ګاونډۍ ژبې او ادبیات په نظر کې ونیسو او تر مسؤلیت هم زیات کار وکړو او دا مسؤلیت هم په داوطلب ډول هم په رسمي ډول هیڅ کړو، بیا نو له شک پرته چې ډیر څه کولای شو. خو دا هغه وخت موږ تاسو کولای شو چې لږ تر لږه د نړیوال ادب سره هم آشنایي ولرو او هم مو د خپل ملي او فولکلوریک ادب له پانګې سره هم اړیکه پیاوړې او ارزښتمنه وي. او بل دا چې د ادبیاتو لپاره بیا هم په نو موضوعاتو باندې فکر کوو او که د زړو سوژو سره په نوي رنګ د بیان هڅه کوو چې دا هم یو مهمه مسله ده. نو تر کومه چې په ادب کې نوښتونه نوي موضوعات را مطرح کیږي او د نړیوالو ادبیاتو له لیده د نړۍ سره تړلي موضوعات راوچتولی شو، نو له یوه اړخه به مو هم خپل ادب ته وده ورکړي او هم به مو هم د ادب د مخاطبانو یا د هغوی د لوستونکو او اوریدونکو فکري کچه روزلې وي، ځکه چې یوازې د ادیبانو او لیکوالو په پرمختګ سره ادبیات نشي غوړېدلی. یعنی د لوستونکو یا د ادبیاتو د مخاطبینو د روزنې کچه هم باید لوړه شي، ځکه چې همدوی د ادبیاتو د هغه هندارې حیثیت لري چې د لیکوالو کار کړنې پکې را څرګندېږي او معلومیږي. بل دا چې له لیکوالو او ادیبانو څخه ملاتړ دی د دوی د اثارو خپرول دي، ځکه یو ادیب نشي کولای چې هم اثر ولیکي او هم یې په خپلو پیسو خپور کړي او حتی توزیع هم په خپله کړي، چې په دې برخه کې د ادیبانو لاسنیوی او د هغوی سره مرسته کولای شي چې د ادبیاتو وده هم پیاوړې کړي او هم یې راتلونکي ته د هیلو کچه لوړه شي. استاد آیا تاسو د پښتو ژبې د راتلونکي په اړه هیلهمن یاست که اندېښمن؟ که اندېښمن یاست ولې؟ زه په دې برخه کې هیله هم لرم او اندېښنې هم لرم. لومړی به د هیلو خبرو ته راشو او هغه دا چې پښتانه لیکوال او شاعران په داوطلب ډول د ژبې لپاره کار کوي. دوی د ژبې او ادب په برخه کې بېله څه تمې او توقع د یوه وطني او ملي حیث له مخې کار کوي، کتابونه لیکي، تخلیق کوي، تحقیق کوي، ژباړې کوي او همدا اوس دغسې ژباړونکي زه پېژنم چې تر 140 تا 50 پورې آثار په داوطلب ډول ژباړلي، خپاره کړي او خلکو ته یې رسولي دي. او همدغسې ګڼې خپرندویې ټولنې راته معلومې دي چې پرته له دې چې دوی له لیکوالو او ژباړونکو څخه څه امتیاز واخلي، پیسې واخلي، د هغوی کتابونه ورته خپروي. همدغسې په دولتي کچه هم ځینې کمیسیونونه شته چې د کتابونو د ارزونې لپاره کار کوي او حتی اطلاعات او فرهنګ وزارت خو په دې وروستیو کې یو اعلان هم کړی و چې دوی د بېوزلو لیکوالو سره مرستې ته چمتو دي تر څو د دوی آثار ورته خپاره کړي، چې دا یو نیک کار دی. اما اندېښنې مې هم موجودې دي. یو خو دا چې اکثره هغه پښتانه نسلونه چې دوی بهر ته تللي دي، متاسفانه د خپلو ماشومانو د ژبې په برخه کې یا د ملي ژبې د روزنې او خوندي کونې په برخه کې ډیره زیاته پاملرنه نه ده کړې، یعنی یوې زیاتې برخې خپله ملي ژبه هېره کړې ده یا د بهرني فرهنګي چاپیریال په غېږ کې دوی د خپلو پښتني دودونو او ارزښتونو څخه یو څه لرې شوي دي. همدغسې په ښارونو کې هم ډېرې کورنۍ دغسې دي چې خپلې ژبې هېرې کړې، یا دوی نه دي هېرې کړې ولې خپلو راتلونکو نسلونو ته یا هغو نسلونو ته چې په کډوالۍ کې پیدا شوي دي یا په ښارونو کې پیدا شوي دي د خپلو ملي ارزښتونو د ژبې د زده کړې په برخه کې له بده مرغه ډېره ټنبلي کوي. او دویمه اندېښنه مې هم تر ډېره د ډیجیټل دنیا په برخه کې یا د آنلاین دنیا په برخه کې ده چې پښتو ژبه اوس هم تر ډېره په چاپي متنونو او کتابونو کې ایساره ده، په یوه زیاته اندازه هم په تخنیکي برخه کې یعنې پلیټفارمونو کې او هم تر ډېره پورې د نړیوالو معیارونو له مخې د ادب لپاره د خدمت په برخه کې دغسې رسمي ادارې نشته تر څو ژبه په نړیواله کچه سیاله کړي او کار ورته وکړي. او د سانسور برخه هم ده چې متاسفانه ځینې یو شمېر لیکوال چې خپله ځان سانسوروي او په ځینو باندې بیا په قانوني لحاظ هم
ځنې دغه سي قیدونه اصول وضع کیږي چې خای لیکوال ورته د یوې دغه سي دایره په سترګه وګوري چې دوی پکې ډیر خپل پرمختګ نه ویني. ولې په دې برخه کې بیا هم د ژبې پرمختګ د ملي افغاني او اسلامي ارزښتونو پر رڼا کې ممکن دی او کچیرته د خپل ټولنې ارزښتونو او هیله او غوښتنو ته پام وکړو کېدای شي چې د ته بیا موږ د قید په سترګه ونه ګورو او په خلاص مټکار وکړلای شو. د وروستي پوښتنې په توګه استاد که د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره یو مهم پیغام ورکړي هغه به څه وي؟ زما پیغام دا دی هغو ملتونو هغو قومونو چې خپل ژبه هېره کړې خپل ژبې ته اشاره کړې ده په حقیقت کې دوی خپل هم ورک شوي دي او کومو چې په خپل ژبه باندې ننګ کړی دی په حقیقت کې ژوند او دنیا هم هغوی پیژندلی دي. نو ښه به دا وي چې هیڅ کله په خپل ژبه باندې ونه شرمېږو په ویاړ باندې ووایو او لږ تر لږه د خپلې پوهې او سواد په کچه د خپلو امکاناتو په کچه او د خپلو فرصتونو په کچه د ژبې د غوړېدو او پرمختګ لپاره کار وکړو او که چیرته خپل کار نشو کولای هغوی چې د ژبې لپاره کار کوي ادیبان لیکوال او شاعران دي د هغوی مادي او معنوي ملاتړ وکړو ترڅو د ژبې د پرمختګ په برخه کې هغه خپل ټولنیز رسالت تر سره کړلی شو. د پښتو ژبې شاعر لیکوال ادیب او د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني صاحب ډیره زیات مننه چې د مرکه لپاره فرصت را کړی وو. کور مو ودان خیر یوسئ. ډیره زیاته مننه له تاسو نه هم او له تاسو هم ځانګړې مننه چې له افغانستان یا پښتنو ډیر لري په یو لري هیواد او سیمه کې بیا هم د پښتو ژبې لپاره چوپړ کوي او دا ژبه مو هم د نورو نړیوالو ژبو په قطار کې د خپلو خبرونو ژبه ګرځولې ده. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.